رور دی تاسو سره هم دی جی جلال ها جلال به اداره ته وای چې ټول کتونکي د ګوري ویني او دغه یو خبره ټول خلک دا بار بار کوي چې یاره څه وجه کېدی شو ولې وشوله دا راته ووایه چې دا واقعه کله شوې وه دا غالبا بیګا څه د پاسه 8 بجې وي اها یا 15 منټه پاس یا 10 منټه پاس 8 بجې وې او جی ها ما ته کور رنګ وشو یاره پایر وشو یې څوک یې ویشته نو ما وی یاره څوک نشته په بازار کې یم داسې څه نشته ها بیا چې زه کله د چوک ته راورسېدم بس زما سره به چوک پیل پوره منډې والې او وایي زاده باندې چا پایر وکړو ها چې مونږ راورسېدو بس هغه یې په کټ کې اچولي او دغه هلته پروت و بیا هم 11-22 ته رنګ وکړو هغه ماشاءالله ډېر تیز دي دوی چې مونږ په 7 منټ کې رالو 29 منټ اباو هغوی واغسته څونه 29 منټ اباو ها 29 منټه یې باو کم کسان چې پکې وو دا زمونږ یو ملګری پکې و هغه ما ته وایي چې یاره لیوی والا نه د 11-22 کم دغه چې و هغه راته ووایي چې ایس ډي او صاحب خپل ایس ډي او صاحب څه یادو چې هغه ډي او صاحب ها او هغه ته به ته خپل شکایت هلته وکړې چې زه څنګه هسپتال ته لاړم د ټریټمنټ سټارټ شو ما ورته یم ایس ډي او بس دوی راووته ایس ډي او هم غیب شو 11-22 والا غونډه کابینه وتښتېده او د هغې کې ما په هغوی باندې بیا خپل دغه کوو خو هغه وخت د موقع مناسب ما ته ښکاره نه شو زه په خپله سخته ماني وم صحیح او لیو والا د خیره سره بس را یو هغه هم نیمه ګنټه تقریبا څه د پاسه راله او دغلته سیټ ته ولاړو او صوبیدار صاحب ماشاءالله کم چې د ساکوټ صوبیدار دی هغه هم تقریبا چې وایي باړې ته تللی اوس چېرته تللی نو آیا چې دلته یو صوبیدار په جوټې ځي یا بل څه ځي او بل جي ډي سی صاحب چې کوم په جوټې تللی هغه 144 ناپیس کړې ده اجي ناخونګاډ هم د چا سرینو پرچه پې کوي او د هغې باوجود هم ټوپکو په لاس خلک راځي او د انسانیت قتل کوي یو کس نه دا یوازې نن دی د سبا بل دی د دې تپوس به څوک کوي څوک او انتظامیه د خیره سره هغه وایي چې یاره زمونږ انویسټیګیشن دی او پلانې دی ډینګری دی د سی ایم صاحب وایي چې ما نوټس واده ما نوټس ما له ګرفتاري سی ایم صاحب ته به څه پیغام ورکړي چې څه چل بس سی ایم صاحب خو په خپله هر څه واورېد او ما سره یې غرمه خبرې مو شوې هغوی چې زه به دوا له درځم نو ما ورته ویم که د درېمې پورې ما خیرې دغه وایي چې صاحب نن 8 بجې ما ته ګرفتاري یادول د اوسه پورې ونه شوه اوس 8 بجې چې کم دي نن 8 بجې چې کم صحیح چې نن 8 بجې به او دا د 8 منټه په پاس ور واوړېده 24 غنټې تقریبا پوره شوې کله چې د دې نه مخکې دوی یو بل کیس و هغه 15 چې احتجاج وشو 15 غنټو کې اندر د چې کوم هغوی ملزم گرفتار کړی د اوسه پورې پاتې جلال خان घरेलू مسله خو تاسو نه و نه شکر دې زمونږ هېڅ مسلې نشته دښمنۍ مشمنۍ هېڅ زه شکر دې زمونږ چې کم د بل چا مسلې به مونږ خپل 100 روپۍ تاوان کړی روغ کړي دي په چا سره هم زیاتیات نه پاللي بس محمدزاده په دې مالک رچا سره څه انګړه نه جي نه که دوا سلام وبګینې غلی به تېرو چا سره داسې په دې څو شپې ورځې مخکې د سړي نظاره خو ولیده چې یاره سبق کېږي دغه نه یو شپه مخکې وایي د سی ایم کمپلین سی ایم کم دغه ته د یو درخواست لیکلی په هغې باندې عملي شو د دغه والته وی د کم د دلته چې کم ډي سی دی نو هغه په جوټې دی نو چې کله واده غالبا جوټي اغستې میاشته پاره 144 ناپیس کړې ده نو که غریب سړی زم که چاړم راولي او پروټو ګاډۍ ته ولاړ ته چاړه ولې دا کړه باندې پرچه کوي کله چې دا بده پیښه جلال به یو تاسو ته یو د قهر आवाज شو چې به دغه رنګ چلو شو نو په دغه وخت کې تاسو سم محسوس کړئ چې دا را سره سو شو بس په دغه وخت کې ما نه منله ما بیا هم نه منله بیا ما چې کله د مونږ 11 څخه جو د اخري سرګي هلته وه او چې څنګه مونږ خېجو د یو جټکو والا او 11 والا ماره غالبا نیمه ګنټه پس راغلی د رنګ نه پس چې کوم کال دا کړو دا غیر ما سره پروف شته دا ته په تسری چې ته چا درکړه دا غیر سو امیدونه شته چې یاره حقیقت کې به کوم دی لکه دی به قاتلان نه بس قاتلان دا دي چې ما درې مې پورې به مونږ خپل غم ارسه سنبال کو که بیا ونه شوه درګې قلعه مخې ته به مونږ احتجاج کوو دغې پورې بیا کوو چې زمونږ مخې راولي دغه شانجېده سره څنګه کړي چې د هغه سره به وشي دا به زمونږ اولنی او اخري دا یوازې ستا ده که د باباجان دې هم ده او ستا سره ټوله دغه سلا ده
ټول دغه چې آینده د یو سړی د بل چا سره ظلم دا کم خلک چې زما سره داسې خواشانه سي دا ستاسو سره د علاقې خلک دي